نن یو بيدینه انسان ودرېږي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي کوي ورځان ته مسلمان ګستاخي رسول سزا چې دا هغه موت دی هغه د قتل سزا ده چې قتل کوي هغه پیغمبر چې نن څوارلس سوه کاله مخکې زما تا دپاره په شپې کې پاڅېدلی او الله ته یې ژړلي هغه پیغمبر چې ګرمۍ یخنۍ ته یې نه و کتلی او خپل د امت اصلاح دپاره هغه دعوت تبلیغ کار کړی هغه پیغمبر چې د قیامت پر ورځ به هر انسان هر پیغمبر نفسی نفسی عالم کې به خپل د ځان د خلاصي سوال د الله نه کوي او یوه هستي به چې هغه به وایي یا رب امتی امتی نن یو کلمه گو په ژبې باندې ځان ته مسلمان ویونکی شخص څنګه دا جرأت کولی شي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وکړي عزیزانو د دې دوه وجې دي اوله وجه یې دا ده چې موږ خپل د دین نه لرې او دویمه وجه دا ده زمونږ عوام د دین نه لرې دی او اهل باطل یو منظم مهنت شروع کړل هر مسلمان تقریبا 80% خلک که 80 نه 50% خلک ټچ موبایل استعمال او دومره ویب سایټ دي دومره حساب کتاب موجود دی چې د عامه المسلمین ته د دې خبرې تمیز نه کیږي چې مال کوم شي اوریدل کوم شي نه دی اوریدل داسې ویب سایټ موجود دي داسې کارګزاریان موجود دي چې د هغې اسلام سره څه قسمه تعلق نشته د عام ساده لوح خلک چې خپل علماو سره تعلق نشته د علماو بیانات نه اورېدو چې کله په انټرنیټ کې دا شیزونه وګوري د دو ذهن سازي هلته نشو نن یو بېدینه انسان ودرېږي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي کوي ورځان ته مسلمان دا نن اوله واقعه نه ده په پاکستان کې دا رنګې مختلف واقعات مختلف اوقاتو کې مخې ته راځي زمون قانون نافذ کولو ادارې چې کوم دي هغه نور هر څه دپاره کار کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې چې کله ګستاخي وشي نو د یخنۍ موسم شانې غټ کمبل په ځان باندې واچي ورته ودی قانون موجود دی خو سزا نه ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين پتاسو کې یو څوک کامل مؤمن هغه پورې نشي جوړېدی چې څوک پورې ما سره خپل د مور پلار او خپل د ځان نه خپل د آل اولاد نه سوا مینه شروع ګستاخي رسول سزا چې ده د اکثر علماو د علماء اربعه یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل متفقه طور باندې ګستاخي رسول سزا چې ده هغه موت دی هغه د قتل سزا ده چې قتل کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو مسلمانانو نن په کوټه کې جبل نور یو علاقه ده په هغه ځای کې یو سړی په ګاډي کې روانو او د مولانا صاحب د جلسې تذکره یې کوله او په هغې کې مولانا صاحب ته خیر هغه سره دې بدې ویلي د هغې نه بعد د نبي علیه الصلاۃ والسلام او د ختم نبوت حوالې سره چې کله خبرې شروع شوې نو هغه داسې نازیبه الفاظ د هغه ژبې نه ووتل بلکې زه وایم چې هغه قصدا داسې الفاظ استعمال کړل چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي وکړه زمونږ نن د مسلمانانو دا جرأت څنګه پیدا شو چې یو مسلمان را اوچت شي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کوي هغه پیغمبر چې نن 1400 کاله مخکې زما تا دپاره په شپې کې پاڅېدلی او الله ته یې ژړلي هغه پیغمبر چې ګرمۍ یخنۍ ته یې نه و کتلی او خپل د امت اصلاح دپاره هغه دعوت تبلیغ کار کړی هغه پیغمبر چې د قیامت پر ورځ به هر انسان هر پیغمبر نفسی نفسی عالم کې به خپل د ځان د خلاصي سوال د الله نه کوي او یوه هستي به چې هغه به وایي یا رب امتی امتی نن یو کلمه گو په ژبې باندې ځان ته مسلمان ویونکی شخص څنګه دا جرأت کولی شي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وکړي عزیزانو د دې دوه وجې دي اوله وجه دا ده چې مونږ خپل د دین نه لرې شوي مونږ په نوم باندې مسلمانان علما زمونږ خوښ نه دي علماو سره ناسته مونږ نه کوو علم مونږ نه زده کوو د علماو خطبات مونږ نه اورو مونږ یا کاروبار کوو
او که فارغ ټیم ملاویږي په هغې کې خپل خواهشات پرستی خپل د خواهشاتو مطابق موبایل استعمالو دینی شی پکې نه ګورو بلکې دنیاوي فلمونه ډرامې او د دنیا قصې قطاري پکې نو اوله وجه دا ده چې موږ خپل د دین نه لري او دویمه وجه دا ده زمونږ عوام د دین نه لري دي او اهل باطل یو منظم مهنت شروع کړل قادیانیانو داسې مهنت شروع کړل په پټه باندې چې مسلمانانو ذهنونه یې خراب کړل هر مسلمان تقریبا 80% د خلک که 80 نه 50% د خلک ټچ موبایل استعمال او دومره ویب سایټ دي دومره حساب کتاب موجود دی چې د عامه المسلمین ته د خبرې تمیز نه کیږي چې مال کوم شي اوریدل کوم شي نه دی اوریدل داسې تحریرونه په انټرنیټ باندې موجود دي داسې ویب سایټ موجود دي داسې کارګزاریان موجود دي چې د هغه اسلام سره څه قسمه تعلق نشته د عام ساده لوح خلق چې خپل علماو سره تعلق نشته د علماو بیانات نه اوریدو چې کله په انټرنیټ کې دا شیزونه وګوري د دوی ذهن سازي الته نشو او دا رنګي پټ پټه منی تبلیغ کې دا خلق د اخید وجنا نن یو ساده لوح زورته نویم نن یو بيدینه انسان ودرېږي او د نبی عليه الصلاه والسلام ګستاخی کې ورځانته مسلمان نن هغه وی چې دا سوار رسو کاله مخکې خبرې دي هغه سوار رسو کاله مخکې تیر شوی دی دا هغه الفاظ نشم بیانول دا رنګ هغه ګستاخی په دې وخت کې د امت مسلمه څه ذمہ داری د مسلمانانو امت مسلمه په دې خبرې معنی دا رنګ یو اتحاد پکار دی خصوصا زمونږه قانون نافذ کولو ادارو ته دا کار کول پکار دی چې څنګه یو انسان ګستاخی وکي فورا په کولاو چوک منی هغه ته سزا یې موت په کولاو چوک منی پانسی ورته ورکی چې سبا لري یو خزي زته د جرأت حاصل نه چې هغه د نبی عليه الصلاه والسلام په شان کې ګستاخی دا نن اوله واقعه نه ده په پاکستان کې دا رنګي مختلف واقعات مختلف اوقاتو کې مخې ته راځي زمون قانون نافذ کولو ادارې چې کوم دي هغه نور هر څه د بار کار کوي د نبی عليه الصلاه والسلام په شان کې چې کله ګستاخی وشي د یخنۍ موسم شان غټ کمبل بزان منی واچي وردا ودی بیا عوام به خبره منی مجبور شي چې داسې ګستاخ را اونسي او سره عام یا سنسار کې او یا ورته پانسی واچي او یا ورته اورل عوام له داسې نه دي پکار قانون په لاس کې اغستل نه دي پکار او عوام مجبور شي خبره ته چې زمونږه ادارې په دې خبرې منی توجه نه ورکړي قانون موجود دی خو سزا نه ورکړي دا نن اوله واقعه نه ده زمون ادارو ته دا درخواست دی چې خدای د پاره سبا د قیامت پر ورځ باندې تاسو د الله رسول الله او د الله د رسول به څنګه مخامخ کیاک څنګه به د الله په مخ کې ودرېږي څنګه به د نبی عليه الصلاه والسلام نه حوض کوثر جام په لاسونو باندې تاسو اخلئ او د نبی عليه الصلاه والسلام د شفاعت سرنګ تاسو داوداري نن تاسو له الله قوت را کړل تاسو په عدالتونو کې ناسې نن په انصاف باندې فیصله وکړي نن د ګستاخی رسول سزا مرګ مقرر کړي او که مقرر یي اقتدار ته وخی جوړي پانسی ورته ورکړي چې نور ټول خلکو ته عبرت پدې باندې حاصل شي چې بیا دی یو خزي زوی دی یو مور زوی دا رنګ جرأت ونکي نن که زمونږه ادارې په دې خبرې باندې اکشن نه اخلي نو بیا به عوام اخلي لکه څنګه چې یو څو پیری عوام داسې اکشن واخلي دا د مسلمانانو جذباتو سره ګیل لې ستا خزي ته سو کنځلو کی جج صاحب محترمه ستا خور ته سو کنځلي وکي ستا سو ګستاخی وکي ستا د عدالت سو ګستاخی وکي باقي باندې ته څنګه اکشن اخلي باقي باندې ته څنګه خپه کیږي باقي باندې څنګه ستاویني کی جوش راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس پتاسو کې یو څوک کامل مؤمن هغه پورې نشي جوړې دی چې څو پورې ما سره خپل مور خپل خپل ځان نه خپل آل اولاد نه سیوا مینه شروع کنن زماستا ګستاخی د هغه تپوس مخ کې شو او د نبی عليه الصلاه والسلام د ناموس تپوس رستو شو بیا ما ته څنګه دا وداري د نبی عليه الصلاه والسلام د مینې او محبت ګستاخی رسول سزا چې دا د اکثر علماء د علماء اربعه یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل
متفقه طور باندې ګستاخی رسول سزا چې دا هغه موت دی، هغه د قتل سزا ده چې قتل کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو يهودي ملعون ګستاخ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې به ګستاخی کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د دې کعب بن اشرف په څوک علاج کې د الله او د الله رسول ته تکلیف ورکړ، او بیا یو صحابي لا الحمدلله جهنم ته پارسل کړ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیر سیوا خوشاله شو. د نبی په زمانه کې د نبی د عمل نه دا ثابته ده چې د ګستاخی رسول سزا صرف مرګ دی. دارنګه د فتح موقع په موقع باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې نه دوباره راغی او مکه فتح کړه، په هغه موقع باندې هر یو چاته معافي میلاو شو. او چې کوم خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس کې ګستاخی کړوا، هغه پسې غلط اشعار ویلو، ملنډې کړوي، سپکواله کړو، هغه خلک تریو د خانه کعبه پردو سره ځان پټ کړو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هم هغه معاف نکړه. د نبی د عمل نه دا ثابت ته چې د ګستاخی رسول سزا صرف مرګ دی. نن زموږ ادارو ته دا پکار ده چې نن په خپل په قانون باندې عمل وکړي، وګرنه کدي خلکو ته لګام ور نکړې شو، دوه دارنګي سباله په هر غلۍ کې، په هر چوک باندې، په هر شهر کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخیان شروع کی، نو بیا مسلمانان په دې خبره باندې مجبورای چې په خپل ورله په چوکونو باندې سزاګانې ورکړي. زه شکریا ادا کوم نن خپل د کوټي پولیسو چې هغه په وخت باندې دا سړی گرفتار کړ او د قانون تراویس، د قانون سکنجې ته راویس. اوس عدالت ته دا پکار ده چې دا سړی نشان عبرت جوړ کی او ټولې دنیا ته پته ولګي چې څوک د نبی بشر کی ګستاخی وکړي د هغه سزا صرف مرګ او د هغه سزا صرف پانسی ده. نو سبا به ان شاء الله په دې خبرې باندې روک تام راشي. زموږ د ټولو مسلمانانو ذمہ داری ده چې دا پیغام اعلی عدلیه ته ورسو، خپل مشرانو ته ورسو او د هغه ذهنونه په کولو شي، او هغه په دې خبرې باندې موږ سره اتفاق وکړي او په دې خبرې باندې خپل عملو کې خپل غاړه خلاص کړي. سبا الله کریم او رسول پاک صلی الله علیه وسلم سامنے په کولو سینې باندې وکړي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت مستحق شي. د دې نه بل غټ جهاد نشته ور دي وخت کې یو سړی ګستاخی رسول ته سما فیصله ورکی اور سزا بھی سناو کی او تختدار ته ورسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس کی چې ګستاخی کړل جهنم واصل کی. الله رب العالمین دې زموږ ادارو ته جرأت او همت ورکی. الله رب العالمین دې داسې ملعونین ته او د هغه الایکار ته لګام ورکی کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس کی ګستاخیان کوي. الله دې دا تباہ او برباد کی. الله کریم دې موږ ټول مسلمانانو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام احترام د هغه په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین.